په نامه د هغه رب مې ابتدا ده چې زه د محبت سره اشنا کړم. بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې ذکر په یاسین او په طه کړم. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. امید لرم چې روغ جوړ به یې. په پروګرام ادبي بنډار کې نن را سره احسان الله حلیمي صاحب میلمه شوی ده. ټول ناول خو احسان الله حلیمي صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. مننه ژوندي اوسئ بهرام صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ په دغه ادبي خپرونه کې، او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه نن تاسو سره په دغه یوه ادبي خپرونه کې ناست یم، او زه هم ستاسې ټولو مینهوالو ته همدارنګه خپل ستاسې کمرمین ته ټولو ته د زړه له کومې د محمد صلی الله علیه وسلم ستره تحفه ډالۍ کوم چې عبارت ته د السلام علیکم ورحمت الله څخه. ستاسو هم ډېره مننه چې د دومره مصروفیاتو وخت نه مو موږ ته وخت راکړ. سمیع الله سمیع صاحب وایي چې خلکه زما او د جانان خبره هغسې ده، خلکه زما او د جانان خبره هغسې ده، د شوګیرو او د هجران خبره هغسې ده. او ما ورته ویل بابا دې څه وایي رضا شو که نه؟ حلیمي صاحب ما ورته ویل بابا دې څه وایي رضا شو که نه؟ هغې وې نه که نه قربان خبره هغسې ده. او وړی مې نه دی لا زرګر له جیب کې هغسې دی، وړی مې نه دی لا زرګر له جیب کې هغسې دی، ستا د ټوټې ټوټې پیزوان خبره هغسې ده. او دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه، دا ستا د مینې د داستان خبره مخکې لاړه، زما د مینې د داستان خبره هغسې ده. مننه. او څه مې زما د سترګو اوښکې لا ولاړې نه دي، څه مې زما د سترګو اوښکې لا ولاړې نه دي، د څاڅکي د باران خبره هغسې ده. په دې شعرونو باندې حلیمي صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل خواږه خواږه نظمونه، غزلونه، شعرونه موږ سره شریک کړي. بیا هم ډېره مننه بهرام صاحب. په لومړی سر کې به زه تاسو ته یو حمد شریف ووایم. ارشاد. نو هیله ده چې ستاسو او د اورېدونکو د خوښۍ وړ وګرځي. هم په داسې ډول دی چې اسمانونه دې پیدا کړه خدایه، اسمانونه دې پیدا کړه خدایه، دریاب سیندونه دې پیدا کړه خدایه، اسمان دې چت ځمکه دې فرش وګرځاو، اسمان دې چت ځمکه دې فرش وګرځاو، اسمان دې چت ځمکه دې فرش وګرځاو، هم دې میخونه پرې پیدا کړه خدایه. واه ډېر ښه. امتحان بل نتیجې لپاره بهرام صاحب، یو امتحان بل نتیجې لپاره دوه جهانونه دې پیدا کړه خدایه. او حلیمي وایمه د شمېره وځي، حلیمي وایمه د شمېره وځي، ډېر نعمتونه دې پیدا کړه خدایه، ډېر عالي بیت. اسمانونه دې پیدا کړه خدایه، دریاب سیندونه دې پیدا کړه خدایه، اسمان دې چت ځمکه دې فرش وګرځاو، هم دې میخونه پرې پیدا کړه خدایه. ډېر عالي. غزل څه داسې دی چې د زړه دردونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم، د زړه دردونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم، د زړه دردونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم، د چا یادونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم. واه ډېر عالي بیت ده. او بیا قلم پورته کړم سلګیو کې تکیه ووهم، بیا قلم پورته کړم سلګیو کې تکیه ووهم، بیا نو شعرونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم. او هغه صحنې د محبت او مینهناک وختونه، هغه صحنې د محبت او مینهناک وختونه. ډېره مننه بهرام صاحب. هغه صحنې د محبت او مینهناک وختونه، ستا صفتونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم. او ستا جدایي کې چې په ما باندې تیر شوي څومره، ستا جدایي کې چې په ما باندې تیر شوي څومره، ستا جدایي کې چې په ما باندې تیر شوي څومره، دا خپل غمونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم. دا بیت بیا ورولې. ډېره مننه. ستا جدایي کې چې په ما باندې تیر شوي څومره، دا خپل غمونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم. او زه حلیمي له تا نه زړه صبروم نه صبرېږي، زه حلیمي له تا نه زړه صبروم نه صبرېږي، سخت تعویضونه چې لیکمه ښه په چغو ژاړم. ډېر عالي بیت. غزل مومن صاحب وایي چې درنده له درده آه وکړي نغمې راوځي،
درنده له درده آه وکړي نغمې راوځي غرونه چې ښکلو پسې وژاړي چینې راوځي مننه ما ټوکه وکړه چې دا خاوره پښتنه لکه مور ما ټوکه وکړه چې دا خاوره پښتنه لکه مور اوس چې قدم اخلم له ځمکې نه شودې راوځي ډېره مننه ما ټوکه وکړه چې دا خاوره پښتنه لکه مور اوس چې قدم اخلم له ځمکې نه شودې راوځي او شوخي دې معافي چې له بوسي وروسته دې وننیومه ولوېدمه له بوسي وروسته دې وننیومه ولوېدمه سړی غورځېږي چې تازه له میکه دې راوځي ډېره مننه او د ولس یون غواړي بیدار یې په تیارو کې غواړي د ولس یون غواړي بیدار یې په تیارو کې غواړي دا سیخ غږیږي که خبرې له دیوې راوځي مننه او نور چاته مه ګوره د زړونو بیماري ډېره ده نور چاته مه ګوره د زړونو بیماري ډېره ده یو زه پوره یم چې مې سترګې درپسې راوځي ډېره مننه نور چاته مه ګوره د زړونو بیماري ډېره ده یو زه پوره یم چې مې سترګې درپسې راوځي او په دې پوهېږي خلک دلته راځي څه له راځي په دې پوهېږي خلک دلته راځي څه له راځي دې دښتو غرونو کې غزله خزانې راوځي ډېره هغې ویل چې زه به ګل شم ته اغزی شم هغې ویل چې زه به ګل شم ما ویل سمه ده صحیح شوه ته ګل شوې زه اغزی شوم شپې او ورځې تېرېدلې ښې په خوند مو تېرولې زمونږ زړه کې صداقت و زمونږ ډېر زیات محبت و یو شپه ګل په واویلا شو ډېر بې حده په جړا شو مهوي ګله څه چل وشو دې وې ته لا خبر نه یې نو ځواب مې ورته ورکړه نه په خدای کې زه خبر یم ویل خزان په مونږه راغی یا طوفان په مونږه راغی جدایي مو منځ کې راغله تنهایي مو منځ کې راغله زه روان یم د چمن نه د دې ښکلي ګلشن نه نو کټ مټ همداسې وشو ګل لاړ زره زره شو پاڼه شو ایره شو په دې ټوله دنیاګۍ کې د اغزي دغه یو ګل ټوله دنیاګۍ کې د اغزي دغه یو ګل چې دا ګل ورڅخه لاړه اغزی ملا باندې رامات شو هم یتیم شو هم میراث شو اغزی ډېر زیات وفادار چې د ګل په انتظار دا کیسه د دوو زړونو حلیمي جانان لیکلي بس یو چاته یې ویلې ډېره حلیمي صاحب بس په دغه درې بیتونو به درنه اجازه تخلمه چې زه د وطن کیسه له ډېره درده نه کوم یاران د دا بدګماني نه کړي چې ستړی شم او خودغرضیو کې زما دا کرامات ومنه نه اژدها شوم نه د چا مرۍ ته پړی شوم او ما په هر څه کې انتها له خپل مزاج نه زده کړه غزله زه د مینې بوټی نه شوم زړی شوم نو حلیمي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه چې دومره مصروفه وخت نه مونږ ته وخت راکړه په اخره کې مینهوالو ملګرو ته څه پیغام لري ډېره مننه له تاسو څخه چې ځان مو په تکلیف کړ پیغام خو زه اکثره وخت کې همدا خبره نورو خلکو ته هم کوم او دلته به یې له تا سره هم په دغې بنډار په اختتام کې دغه خبره وکړم چې هغه شاعران ملګري چې هغوی شعر لیکي او زه په دې باندې ډېر زیات مطمئن یم هغه شاعران ملګري چې شعر لیکي هغوی تشویق کېږي نه هغوی د تهدید سره مخ دي نو امکان دی ولري چې دوی د دې تهدید څخه دا په دوی باندې اغېزه وکړي او د شعر څخه یې زړه مات شي چې زه شعر لیکم د دې فایده څه شوه ما نه څوک تشویق کوي او نه داسې څوک شته خو که چېرته واقعا دا یو ښه شعر ولیکي دا شعر به خپل ځای نه ورکوي یعنې که سلګونه کلونه هم تېر شي دا شعر به حتما راوځي او د ده شعر به بیا پرېکړه کوي چې زه څه رقم یم نو باید د دوی د شعر څخه زړه مات نه شي د
باید مبارزه وکړي او زه مطمئن یم انشاءالله چې ورځې راتلونکي دي او دوی به بیا ډېر خوشحاله نو باید د دې تهدید او د دې سره باید دوی مبارزه وکړي او خپل لیکلو ته دوام ورکړي خپل لیکل جاري وساتي ډېر ښه د حلیمي صاحب مطلب دا ده چې په نن سبا شاعرانو باندې د صفت یا مطلب د ستاینې په ځای باندې په هغوی باندې تنقیدونه ډېر زیات کېږي چې په هغې باندې د شاعر چې کوم زړه مات شي هغه بیا شعر لیکلو ته زړه نه کېږي نو په دې سره د پښتو ادب د خطر سره مخ کېږي نو له تاسو نه هیله کېږي چې خپل شاعران ملګري ته مینه ورکړي هغه سپورټ کړي تر څو چې هغه په دې باندې ویاړ وکړي چې زه د پښتون قام ترجماني کوم نو ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې مرا سره ملتیا وکړه تر بلې خپرونې د الله په امان